ادبستان اونیزه ادبي خپرونه د ادب، هنر او فرهنګ له دیاره. په دې خپرونه کې پر ادبي موضوعاتو سربیره مقالې، سپوږمۍ اصلي رنګ طلایی دی او نه اوبه په اوړي سړیږي او په ژمي تودیږي. لنډې کیسې په دربار کې له پخوا لا ډیر سیاست پوهان وو، نو نوموړی د آسونو د کلمې اوښ کې می راوري په لمن کې وړم بیار لره دا ستوري ترنم او اونیز ادبي جریانونه درته خپروو. کې جسمر کړه ویل زړه سرا ډیر شو کنا د حسن ادبي بهیر داناسته د هغه خدای بخلی شهید. دا خپرونه هر چهارشنبه د سهار په 9:30 له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. ادبستان وطن بهار دی ګلو ګلزار دی، وطن بهار دی ګلو ګلزار دی، شین او زرغونو هر یو دیار دی، شین او زرغونو هر یو دیار دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د حریت رادیو د خپرونو په لړ کې د اونیزې ادبي او فرهنګي خپرونې ادبستان واره رسېدلی. درنو اوریدونکو د دغې اونۍ د ادبستان د خپرونې د مرکې په برخه کې له ځوان لیکوال تاج وحدتیار سره د هنر په اړه غږېدلي یو. ورځو او دا مرکه په ګډه اورو. وحدتیار صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلاست. پیلې له دې پوښتنې کوو چې د انسان په تهذیب کې د هنر ونډه څه ده؟ روان صاحب تاسو سلام او د حریت رادیو او د خپرونې درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر باندې هنر د انسان په تهذیب او په لوړونه کې اساسي رول لرلی. په تیر کې یا پوس کې په تیر کې خو حتی زموږ نه بلکې په ټوله کې ادبیات هنر ایجاد د اخلاقي رسالت لپاره سوی وو، یعنی موږ د تهذیب لپاره سوی وو، د انسان د اخلاقی نورمونو ټاکنې یا د انسان په ذهني رغونه کې اصلاحي برخو کې تبلیغي برخو کې دیو کې رول لرلی دی. په تیرو زمانو کې او دی رول ډیر جوت، لیکن په اوسنۍ زمانه کې هم د هنر رول د انسان په تهذیب کې یا د انسان په تعالی کې لوړونه کې دا ډیر جوت دی. د بیلګې په ډول ډیر بیلګې سره د انسانانو په ذهني سکون کې، د انسانانو په جرأت بخلو کې، یا انسان ته د ایډیا ورکولو په برخه کې، یا انسان د یا کوو وایو د همدردۍ د خواخوږۍ د ډیرو د مثال په ډول ډیر بیلګې شته چې حتی یو شعر یو ناول یو ډیر لوی کار کړی، دومره کار کړی چې حتی د اعدام سلسله درولې. په دغه یو دی ویکټور هوګو یو ناول چې په اروپا کې تقریبا 2.5 پیړۍ یا 2.5 کاله د اعدام لړۍ ودروله. همدغه یو بل ناول په امریکا کې غالبا د تورپوستو په ضد باندې هغه تبعیض لمنځه وړ. دغه ډیر زیاتې بیلګې شته، یعنی هنرونه د انسانانو ترمنځ په همغږۍ، په همدردۍ، خواخوږۍ، انساني عواطفو په انتقال کې، حتی د ملتونو په هغه کې په تړلو کې یو ځای کولو کې رول ډیر غځي. یعنی په دغه نږدې وختونو کې ما چې مطالعه کوله، روانډا په نوم افریقایي یو هیواد دی او دا هیواد اوس په افریقا کې تر ټولو یعنی هغه د هر لحاظه په خود درېدلی هیواد دی. لیکن د هیواد په 12 وړاندې
په کورنۍ جګړو کې تقریبا په یو کال کې یو لک نفر خپل تبعیضي جنگونو یا کورنۍ جنگونو کې وژل. لیکن لاغې نه وروسته هنر دومره کار وکړي د دوی ترمنځ دغه نفرتونه، دغه کینې، دغه خشونت، دا تبعیض، دا یوازې د هنر رسالت یا هنر د دې باعث چې دغه شی له منځه یوړ. اوس په روانډا ډیر یعنی په افریقا کې د یو ایډیال هیواد په توګه یادېږي. د هنر فکر کوم یو دنده به د ملتونو شناخت په نړیوالو هم وي. کوم تاسو د افغانستان ځینې توکي یا صنعتونه وګورو په هغوی کې د هنر ډیر بارز رول دی. افغاني قالین یا مثلا یا د نورو هیوادونو قالین، دغه برخو کې د هنر رول بارز دی. بالکل روان سي هنرونه دا د هویتونه هم دي. ما یو ځای کتلی و د رسول حمزتوف په نامه یو ډیر خلیکوال او د زما داغستان په نامه یو کتاب ډیر مشهور شو، پښتو ته ژباړل شوی دی. هغه ته دی وایي چې که زه فردن یو څوک مانه پوښتنه کوي، زه به خپل نوم خپله تذکره ورکوم کنه، یا خپل پاسپورت ورکوم، په دې باندې ما پیژندل شي. لیکن کله چې د ملتونو د هیوادونو بحث راځي، هلته بیا زه مهم نه یم. هلته زما پاسپورت او زما ویزا یا زما تذکره هغه شاعران دي، لیکوالان دي، پوهان دي، دا خلک دي چې په بیرون کې یا په نور ملتونو لپاره زما د شناخت وسیلې دي یا زما د هویت وسیلې دي. یعنی دا اوس کومه څوک پیژني افغانستان یا افغان ملت په مولانا بلخي، په خوشحال خان خټک، په رحمان بابا، په سید جمال الدین افغاني، په ابن سینا، دا بهزاد چې لوی هنرمند، بالکل کمال الدین بهزاد، دا لوی هنرمندان دي. حتی دغه د وروستیو کې هرات کې د مغولانو د لمسیو یا پاتې شونو د دوی دوره ډېره لوی د هرات هغه بیخي اوج ته رسولی و د هنر. هغه زموږ د ویاړ وختونه دي، هغه دي. نو بنا دغه خلک دي چې موږ بهر کې یا نور ملتونو ته ښودلی شو، زموږ شناخت کېدلی شي، زموږ هویت پې ساتل کېدلی شي. ما د چنګیز خان په اړه اورېدلي و چې هغه ودانۍ او هنري شان، هنري اثار دای لمن جوړل رنګول یې، خو هغه د یو سرای سړی و او د هنر په ارزښت نه پوهېده. وروسته چې د کورنۍ شاهي سو امپراتوري ونیوه، بیا د زمن او د لمسیانو بیا بیرته دغه ودانۍ یا هنري اثار پنځول. یعنی کله چې د کورنۍ شاهي کېږي او د هنر په ارزښت پوهېږي، یعنی هنر دوی ته ورښودل کېږي، نو د انسانانو د جګړو او تړاکونو د دربدریو په لړ کې هنر ته څومره زیان اوښتی دی؟ بالکل جنگونو، تړاکونو او یا انسانانو خو ډېر کم وخت په سوله کې سره ژوند کړی دی. یعنی کلونه زرګونه کلونه انسانانو یو بل سره خوړلي دي، وژلي دي او په همدې باندې پایېدلي دي. ډېره کمه موده انسانانو په سوله کې یا په امنیت کې ژوند کړی دی. او په دې وختونو کې د هنرونو ډیر زیانونه لیدل دي. واقعا حتی هنرمندان وژل شوي دي، عالمان له منځه تللي دي، کتابونه سوځول شوي دي، دریابونو ته اچول شوي دي. خو بیرته د هنرونو زما په نظر باندې هنرونو په انساني ژوند کې یا وای بشري ژوند کې یو ډول مسیر نه ده کړی. هغه دوی مسیر زیګزاګ و، داسې پورته وکته، کله اوج ته رسېدلی، کله بیخي لاندې لوېدلی، کله بیا راپورته شوی. افغانستان یې پښتو ادبیاتو دا هم یو بیلګه کېدلی شي چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ د ادبیاتو یا د هنرونو ډېرې برخې وځپل شوې، بیرته راپورته شوې، بیا ځپل شوې. دغسې یو مرحله په ټولو هنرونو باندې راغلې ده. ډېره مننه وحدتیار صاحب. د تاریخ په اوږدو کې هنرمن شخصیتونه او د هنر اړوند نښې نښانې په څه ناڅه ډول له منځه تللي دي او په څه ناڅه ډول انسانانو د ساتنې لپاره ملا هم تړلې ده. په افغانستان کې خو ګڼ داسې ځایونه شته چې هغه موږ ته تاریخي ارزښت سره هنري ارزښت هم لري. د هنرمن یا د طبیعت په اړه ویل کېږي چې یو لوی هنر چې تر ټولو لوی هنرمن طبیعت هم دی. د طبیعت رول په هنر کې څومره دی؟ د وړاندې مو ویل چې یوناني پوهانو دا ګڼله چې هنر اصلا د طبیعت تمثیل ده یا کاپي ده. خو بیا خبره دا وه که طبیعت هنر شي یا کاپي وګڼل
نو دلته به خبره دار راځي چې د انسان فعالیت پکې صفر کیږي. نو دومره دا چې هنر او طبیعت واقعا چې لوی هنر ده، له طبیعت تمثيل یا کاپی دا هنر ده، لیکن انسان به پکې خپل جذبات، احساسات، خپل خیال اساسي نقش لري. یعنی لومړی خدا ویل چې موږ نه سو ویلای چې طبیعت هنر ده. زما په نظر باندې انسان د چې هنر رامنځته کوي یا انسان د چې هنر اصلا انساني فعالیت ویل شي چې انساني فعالیت، لیکن همدغه طبیعت که طبیعت نه وای هنر د طبیعت کاپی ده، خو په یو بل ډول باندې. یعنی طبیعت هنرمند نه دی تاسو وایي؟ او بالکل. خو که د یو شنې ورشو او د سمندر پر غاړه د غره پر څوکه سهار وختي لمر راپورته سي او زرینې وړانګې خپرې سي د ګلونو پر سر، تر دې به لوی هنر انسان وپنځوي ته؟ بالکل. دا به یو عالي منظره ښکلا به وي، انځورګر کینی او همدغه طبیعت راواخلي، انځور کې خپل احساسات پکې ګډ کې، خپل نوښت یا خیال پکې ګډ کې، نو موږ کولای شو چې یو ښه تابلو، یو ښه بیلګه د همدغه هنر یا همدغه یو منظرې یو پدیدې کولای شو عالي هنري تابلو، هنري بیلګه وګڼل شو. په عین صورت کې تنها یو منظره دې ته موږ هنر نشو. ډیره مننه وحدتیار صاحب. د خپل هنرونو په اړه تاسو یا د هنر په ډولونو په تیر خبرونه کې وغږیداست او د ملتونو ترمنځ خای د هنر تعریفونه په لږ ډیر توپیر سره بدلی، د جامو سټایل هم خای هنر ته منسوب سي، د ملتونو ترمنځ جامې بدلیږي او را بدلیږي، د ضرورتونو ترڅنګ هنر هم په پام کې نیول کیږي. نو لدې چارې معلومیږي چې د ملتونو ترمنځ هنر په لږ ډیر توپیر سره تعریف شوی. راځو مشخصا پښتني ټولنې ته. په پښتني ټولنه کې منل شوي ښکلاییز یا ښکلي هنرونه کوم دي؟ بالکل روان صاحب ما وړاندې ویل چې د انسانانو ترمنځ اتفاق بیخي نه و نسته، البته د هنر په اړه، او هنر خو هسته یا اساس هم دغه ښکلا کیږي. اوس که د پښتني ښکلا راواخلو یا د افغانانو د ښکلا ذوق، هغه تقریبا که سره نږدې وي، مثلا شین خال، اوږده ویښته یا دنګه ونه، دا هغه مشترک صفه هغه به وي چې د پښتنو ترمنځ، لیکن شاید دغه یو افریقایي ته یا امریکایي ته ښکلا نه وي، شاید نه حتمي یو افریقایي ته به غټه خېټه د ښکلا یو بیلګه ښه نمونه وي، یا به یو خریالی سر، کل سر، نو دا به یو د ښکلا هغه معیار وي، لیکن زما او تا دغه معیار نشي کېدلی. نو زه داسې ویلی شم چې د پښتنو هغه د ښکلا او د ښکلاییز معیار یا نورمونه یا هنرونه هغه نور دي او هغه متفاوت دي، او دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ هغه هنري معیارونه هغه په نورو کې ورګډ نه دي. که د په شاعرانو کې زه درته وایم، په پښتنو شاعرانو کې تاسو څوک ښودلی شئ دغسې چې د پښتنو د هنري معیار یا ذوق یو هغه اوسي، موډل اوسي؟ زه کولی شم چې د خوشحال خټک او له هغه نه وروسته د حمزه بابا نوم درته واخلم چې که څوک پښتني ښکلا لټوي، هغه د دوی اثارو ته مراجعه وکړي. ډیره مننه. په ښکلو هنرونو کې تاسو ادبیات هم مخکې خبرونه کې یاد کړي وو، د ادبیاتو په رول راته وغږیږي. په ښکلو هنرونو کې څومره ونډه ده؟ د ادبیاتو ونډه ډیره ژوره ده او ډیره لویه ده. ما یو ځای کتلی چې هنر اصلا د زړه ژبه ده، د ډیره خوندوره خبره مو، او لیکن بیا ادبیات په ښکلو هنرونو کې مو چې حساب کړو، دلته هم یو نقطه، یو بل خبره هم شته، هغه د ادبیاتو ګټورتیا نه ګټورتیا ده. یعنی وړاندې مو ویل چې زیاتره په تیرو پیړیو کې بحث جنجال هم دغه چې هنر هم دغه یوازې کفایت کوي چې یو شی ښکلی دی، بس هم دغه کفایت کوي، دا ښکلا ده. ګل ښکلی دی، د ګل په عارضي اړخونو یا په دې باندې چې دې ګټه څنګه ده یا له دې نه کوم درمل جوړیږي، هغه زموږ هدف نه ده، لیکن همه ښکلا هغه ده. لیکن په ادبیاتو کې بیا دوه خبرې راځي. صحیح ده چې ښکلي هنرونه دي، لیکن یو شعر دی، بل داستان دی، او داستان به ووایو، ځکه په داستان کې رومانو، په ټوله کې داستاني ادب. نو په داستاني ادب ته بیا خبره دلته دا ده چې شعر دغه هغې نه موږ باسو، دغه فرضیې نه، ځکه باسو چې د سارتر دا خبره ما خوښه شوې ده، ادبیات چیز، ادبیات څه دي په مشهور کتاب کې. دی وایي چې شاعر د خپلې خبرې مسؤل نه دی، شاعر چې څه وویل هغه یې وویل، خو لیکن لیکوال نه زموږ تقاضات
دا د چې هغه د خپل هر توري د خپل هر کلمې په وړاندې مسول دی دا چې سلیکي د ټول انتلی دغه خبرې نه ما یو بل برداشت واغس خاغله روان سي هغه دا چې زما په نظر باندې شعر نه مونږ ډیره تقاضا د رسالت نشو کوله البته اجتماعي رسالت اخلاقی رسالت لیکن د داستان لیکوال مکلف دی چې مونږ ته هغه اخلاقی اصلاحي تبلیغاتی یا هر برخه چې بول لاغه تقاضا ته چې دغه خلا براډه کوي هغه د هنر په واسطه ځکه کوم چې خبر مونږ کوو شاته یا په عادي ډول غږیږي هغه باندې تاثیر نه وي خو لیکن مونږ کدا خبر ون غاړو په هنر کې وړاندې کو په داستان کې وړاندې په لنډه کیسه کې وړاندې کو شاید اغیز سوچنده زیات وي که په ادبیاتو په هنرمندتوب او نه هنرمندتوب لږ نورم تم کیږو ادبیات هم یو لویه دنیا ده او د ادبیاتو ټول پرمنه یا ټول آباد په هنر کې شاملول څنګه بولي کراسو په پښتو ادب کې ک شعر او نثر ترازو په نثر کې بیا داستاني برخه ته او نوري برخه ته لکه داستاني چې نوې لیکوالیم کرکتنه تاریخي تیوري دغه په هنر کې په کل هنر کې ور شاملولای سو کنه نه ما په نظر باندې هغه علمونه دي لکه کرکتنه ادب تاریخ یا تیوري دغه بحثونه دي چې د هنر بحث پکې نشي راتلی ځکه هنر کې مو ویل چې د هنر اساس په تخیل باندې خیال باندې ولاړ ده نو کته په کرکتنه کې یا په ادب تاریخ کې یا په تیوري کې ته خیالي خبره کې خالت خود خیال ځای نسته الته وته 2 جمع 2 سلور کې یلته وته سلور بس کې نو الته موږ نشو کولای چې موږ خیال نقش پکې هغه کو الته موږ یعنی منطقي او عقلاني غږیږو لیکن په هنرونو کې په داستان کې په ادبیاتو کې په شعر کې اغلته زمونږ هغه دانه د چې سو کوی چې مثال زما لسترګو د جلان باید د معنیر ده خو زما لسترګو ای سپین ستوري ووري یعنی دا د هنري منطق پر ځای دی لیکن هغه خبره چې په عادي ژبه کې وراچو یو څه وای دا کومه خبره دومره ویل چې هغه بحثونه بیل دي هغه علمي خواوي دي علمي خواوي باید له خیالي ادب سره توپیر وکول ډیر مننه کوم ودان ډیر مننه کوم راس وطن بهار دی ګلو ګلزار دی وطن بهار دی ګلو ګلزار دی شین او زرغونو هر یو دیار دی شین او زرغونو هر یو دیار دی د ژبې د فعالیتونو په نوم د نغري په نوم مقاله درته راوړې د نغري ماتبخه د هر ژبې د فعالیت نغري لږ تر لږه د درې ډیرو لویو نقشونو پر پښو درېږي لومړی اتوماتیک نقش دویم هنري یا عاطفي نقش او دریم علمي او اکاډمیک نقش د ژبې د اتوماتیک نقش په مرسته موږ ورځنی چارې مخ ته بیایو او براکه دړه خلاص کړه وخوره مخوره راشه لاړشه او میلیونونه خبرې امریا او استفهامي جملې چې د کورنۍ په غېږ کې زده کوو او بیا یې په ټولنه کې وایو د ژبې د دې نقش په مرسته دوه انسانان د یو بل په خبره پوهیږي او مناسب غبرګون ورته ښیي مثلا که زه چاته وایم چې اوبه راکه نو هغه شیدې یا تیږه ځکه نه راکوي چې د ژبې د اتوماتیک نقش په مرسته هم اوبه پیژني او هم د راکه په مطلب پوهیږي د ژبې د عاطفي یا هنري نقش په مرسته انسانان یو بل ته عواطف ورلېږدوي دا نقش هغه مهال ډیر مهم وي چې د انسان ذهن له خنثی حالت وتلی او عاطفي شوی وي د دې نقش په مرسته موږ پوهیږو چې متکلم مین دی غوسه دی خفه دی مایوس دی او که څه بله کیسه ورپېښه ده د ژبې له دغه نقش سره شاعران او ټول هغه هنرپېشه خلک سر و کار لري چې غواړي خپل احساس او عاطفه د ژبې له چینله نورو ته ورولېږدوي دا نقش د ژبې له اتوماتیک نقش سره توپیر لري او ځکه خو د دې ډول ژبې په وړاندې زموږ غبرګون هم هغسې نه وي لکه د اتوماتیک هغه په وړاندې مثلا کله چې شاعر وایي مورې تږی یم په لپه کې اوبه راکه نو څوک رښتیا اوبه نه ورکوي ځکه چې اوریدونکی پوهیږي چې شاعر اوبه نه غواړي بلکې د دې مصرې په لپه کې موږ ته له خپلې مور سره د شدید عاطفي تړاو د اظهار اوبه راکوي یا کله چې شاعر وایي ما خپله توره کړه د ورور په زړه کې ماته خدایه نو ټولنه او محکمه شاعر د خپل ورور د قتل په تور نه نیسي بلکې اوریدونکی پوهیږي چې دلته ما بذات شاعر نه دی او توره هم ممکن سمبولیک نقش ولري
د ژبې دریم او لا هم مهم نقش د افکارو، فلسفې، ساينس او ټولو اکاډمیکو مفاهیمو لیږدول دي. لوی ژبې دا ظرفیت لري چې ډیر پیچلي علمي او تخنیکی مسایل هم په متونو واړولای شي او د خپل ویونکو د علمي سویې په لوړولو کې فعال ونډه واخلي. زما په نظر پښتو په لومړیو 2 نقشونو کې د نړۍ تر هیڅ ژبې کم نه ده او په ځینو برخو کې لا زیاته هم ده. کاکلیو او باندو تلاړ شي وابوري چې پښتانه د یو مطلب د بیان لپاره رنګارنګ پیرای کاروي. ممکن د اوبرا که پر ځای وایي چې یو غلام خو آزاد کا او زموږ کلیوال د مړی می وخوړه پر ځای یو نیم وخت وایي چې تیل می واچول. لا استاد پسرلی می ورځو پوښتل چې په بخملي صحرا کې کارول شوی مجازي او رکنایو ډکه ژبه د چیرې زده کړي. استاد ویل چې دغه سي ژبه می مور ویله. بیا یې جالبه کیسه راته وکړه چې په لیکلو هم ارزي. دی وایي وړوکی وم، کوڅه کې د 2 ماشومانو جنگ شو، یو یې خوږ کړ، د خوږ شوي ماشوم مور راووته او مقابل ماشوم ته یې ښیرا وکړه چې په سینه دې ګر وشه. زه په منډه مور ته راغلم او هغې ته مې کیسه وکړ. بیا مې د ښځې ښیرا ورته وویله چې دا څه معنا؟ مور ویل د ښځې مطلب دا دی چې مړ شي، مړی چې په تخته لمبوي نو د تن کالي یې ورڅیروي، دغه څیرول یو ګر غوندې आवाज لري. د ماشوم مور په ښیرا کې دغه ګر یاد کړی دی. لدې خبرو موخه دا ده چې پښتانه د ورځنیو مفاهیمو د لیږد لپاره د اظهار له ګڼو پیرایو کار اخلي. دا داسې ده لکه د یوې کورنۍ هر غړی چې رنګارنګ کالي لري. ښکاره ده چې د ډیرو او رنګارنګ کالیو لرل د لوړ اقتصادي ظرفیت نښه کېدلی شي. همدغسې که د یوې ژبې بیلابیل مفاهیم د خپل اظهار لپاره رنګارنګ ژبني ظرفیتونه کارولی شي نو غني ژبه ده. د ژبو د دویم یا عاطفي نقش له مخې هم پښتو راته تر لویو ژبو کمه نه ښکاري. که پښتو فولکلوریک او دیواني ادب مطالعه کړو پوهیږو چې پښتو شاعري هم د ټولنې د بیلابیلو قشرونو عواطف تصویر کړي او هم یې رنګارنګ عاطفي حالتونه اظهار کړي دي. د ماشومانو لوبې، سندرې او کیسې، د برو ورارو ساندې، د ناویانو انګۍ، د پیغلو ټپې، د زلمیو د اتڼ، جنگ او عاشقانو احساساتو غاړې، حماسې او سندرې، د شپنو غاړې، د نالوستو شاعري، د لوستیو دیواني او کتابي شاعري که مطالعه شي راته معلومه به شي چې دې ژبې د ټولنې د څومره ډیرو طبقو څومره متنوع احساسات تصویر کړي او لیږدولي دي. په دې کې ځینې مرغلرې داسې دي چې تاسو یې په لکه غاړه د نړیوال ادب په هار کې پیلای شي. مثلا لنډۍ د پښتو فولکلوري ادب یو داسې صنف دی چې د پښتني ټولنې د یو محروم قشر یعنی ښځې رنګارنګ عاطفي حالتونه یې په دومره هنر او اعجاز تصویر کړي چې فکر نه کوم په هیڅ ژبه کې یې د سیاله شاعري پیدا شي. البته د ژبو د دریم یا علمي نقش له مخې پښتو له نړیوالو سره خو څه چې له ګاونډیو ژبو سره هم د پرتلې نه ده. فرضاً ته انجینیر، ډاکټر، فیلسوف، د کمپیوټر متخصص، اقتصاد پوه، ستورپوه، جینیټیک پوه او یا د علم له کومې بلې څانګې سره تړلی کس یې او غواړي چې د خپل مسلک یوه مهمه موضوع پښتنو لوستونکو ته وړاندې کړي. څه فکر کوئ چې ستاسو ژبه به دغه بار یوړلی شي؟ نه غواړم چې د دې خبرې تاریخي یا ټولنیز دلایل وشاربم، خو شرع ظاهر ګوري. اوس چې خبره دغسې ده غم یې پکار دی. د ستونزې د هوارېدو لنډه لاره دا ده چې پښتانه د یو مسؤلیت پر ځای 2 ته ورکړي. یو مسؤلیت دا چې علم او ساينس زده کړي او دوهم مسؤلیت دا چې د خپل ژبې له طبیعت او ظرفیتونو سره هم ځانونه آشنا کړي. لومړی مسؤلیت به موږ په شعوري لحاظ یو سیال قوم کړي او دوهم مسؤلیت به موږ ته دا ځواک راکړي چې خپل علمي پانګه د خپل ژبې په ظرف کې نورو ته هم ولېږدوو. په خپل ژبه کې د لیکلو ګټه دا هم ده چې موږ پوهوي چې زموږ د ژبې ظرفیت د کومو موادو لپاره تنګ دی او په کومه برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. پښتو لکه یو ډیر زوړ تاریخي لوښی چې هم د ورځنیو پیغامونو او هم د بیلابیلو عاطفي حالتونو د لیږد لپاره فوق العاده پراخه سینه لري. زموږ نسل که غواړي چې دغه تاریخي لوښی د دوی په کور کې پاتې شي نو یو څه مسؤلیت به اخلي او هغه دا چې خپل دغه تاریخي لوښی به زموږ د زمانې له اړتیاوو سره هم برابروي، ظرفیت او سینه به یې لویوي. داسې چې دغه ژبه د ټولو معاصرو علومو د لیږد ظرفیت خپل کړي. دا کار نه په شعارونو کیږي او نه د ورځو په لمانځلو، په لیکلو کیږي او په لوستلو. هغوی چې د علومو د ژباړلو، د علومو د لیکلو او د علومو د ویلو پر مټ د پښتو ژبې د نقشونو د نغري درېیمه پښه تقویه کوي، راتلونکي نسلونه به یې هیر نه کړي. هر خاطر راج دی د خایستونو، هر خاطر راج دی د خایستونو. نوی موسم دی، نوی معمار دی، شین او زرغون.
او د ناخبره سړي په نوم حکایت را سره واورئ. ناخبره سړی. یو چا به د سړک په غاړه سمبوسې خرڅولې. دی بې سواده و نو اخبارونه یې نه لوستل، په غوږو دروند و نو راډیو یې نه اورېده او په سترګو یې چندان سم نه لیدل نو تلویزیون یې هم نه لید. ده په ډېر شوق خپل کار کاوه او په لوړ اواز به یې نارې وهلې چې سمبوسې سمبوسې، مزهداره سمبوسې، او مشتریان یې ورځ په ورځ ډېرېدل. ده به اوس ډېره غوښه اخیسته، ډېر وړی یې اخیستل، ډېر غوړي یې اخیستل او دیګی یې غټ کړ. ده اوس لا زیاتې سمبوسې پخولې. دغه وخت چې د ده ښه کار په درس کې روان و، زوی له پوهنتون فارغ شو. له پلار سره یو ځای شو. زوی د پلار غوږ ته خوله ور نږدې کړه. ویې ویل: بابا، سمبوسې خو ډېرې پخوې او وړه غوړي او غوښه هم ډېر اخلې، مګر د دنیا اوضاع ښه نه ده. روسیې په اوکراین حمله کړې ده. چین ممکن په تایوان یرغل وکړي. د منځني ختیځ کشاله هم لا ینحله معلومیږي. د یو لوی اقتصادي بحران نښې له ورایه ښکاري. زما په نظر ځان ورو ورو راټول کړه، حالات مخ په خرابېدو دي. پلار فکر وکړ چې زوی پوهنتون لوستی، اخبارونه لولي، راډیوګانې اوري، له هر څه خبر دی، نو خبره یې باید بابیزه ونه ګڼم. نو په سبا یې لږې سمبوسې پخې کړې. په پخولو کې د پخوا غوندې ډېر دقت ونه کړ. د لوښو نظافت ته یې توجه کمه شوه. نور یې نارې نه وهلې چې سمبوسې سمبوسې، مزهداره سمبوسې، او هغه پخوانی شوق ورپاتې نه شو. د ده کاروبار په لنډ وخت کې بې مزې شو. نور به لږ خلک ورتلل او مشتریان یې کم شول. پلار زوی ته وویل: تا رښتیا وویل، علم ښه شی دی. که ته نه وایي زه به اوس هم نه وم خبر چې اوضاع خرابېږي. دلته دښتونه و میوندونه، سنګر سنګر مو دارې او غرونه، سنګر سنګر مو دارې او غرونه. دلته مات ګډ مو هر استعمار دی، شین او زرغون مو هر یو دیار دی، شین او زرغون مو هر یو. په پای کې د رحمان بابا غزل اورو. خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک. هیڅ خندا مې له دې خلقه سره نشي، ژړوي مې هغه تللي تللي خلک. خبر نه یم چې و کومې خوا ته لاړ شو، لیده نشي هغه ما لیدلي خلک. لکه ځګ چې د اوبو په مخ کې درومي، لکه ځګ چې د اوبو په مخ کې درومي، هسې درومي په جهان راغلي خلک. دریغه یو ځله خو بیا په جهان راغلی، له جهانه په ارمان وتلي خلک. هزار حیف دی چې په خاورو کې لاړه شي، په چوو او په چندن لړلي خلک. رحمان هسې ګوښه خوند له خلقه بیامون، چې هرګز نه دی دا خوند موندلي خلک. خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک. د دغې اونۍ د ادبستان خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت. چاچی نفس هوس مهار وی، تابع د حق وی،
حق معيار وي تابع د حق وي حق معيار وي بیا د گلشن مو هغه مال یار دی شین او زرغون مو هر یو دی یار دی وطن بهار دی ادبستان اونیزه ادبي خپرونه د ادب هنر او فرهنګ له دیاره په دې خپرونه کې پر ادبي موضوعاتو سربیره مقالې سپوږمۍ اصلي رنگ طلایی دی او نه اوبه په اوړي سړیږي او په ژمي تودیږي لنډې کیسې په دربار کې له پخوا لا ډیر سیاست پوهان وو نو نوموړی د آسونو د کلمې اوښ کې می راوري په لمن کې وړم به یار لره دا ستوري ترنم او اونیز ادبي جریانونه درته خپروو کې جسمر کړه ویل زړه سرا ډیر شو کنا د حسن ادبي بهیر دا ناسته د هغه خدای بخلي شهید دا خپرونه هر چهارشنبه د سهار په 9:30 له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. ادبستان